جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم. اقتصادي کمیسیون په غونډه کې د سروبي دوهم بند د جوړېدو او په جوزجان کې د 300 میګاواټه ګازي برېښنا د تولید په اړه بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې چې په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د کابل ولایت اړوند د سروبي دوهم بند د جوړېدو، په جوزجان ولایت کې د 300 میګاواټه ګازي برېښنا د تولید، د کانونو او پټرولیم وزارت له لوري د رغنیزو موادو په اړه د جوړې شوې مسودې او یو شمېر نورو اقتصادي موضوعاتو په اړه بحث وشو. په غونډه کې چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ جوړه شوې وه، تر هر اړخیز بحث وروسته د اوبو او انرژۍ وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د اقتصادي کمیسیون د نظرونو په پام کې نیولو سره د سروبي دوهم بند د جوړېدو په اړه له مختلفو شرکتونو سره تخنیکي بحثونه ترسره او راپور د اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. همدارنګه یاد وزارت ته لارښوونه وشوه څو په جوزجان ولایت کې د 300 میګاواټه ګازي برېښنا د تولید په اړه د کانونو او پټرولیم وزارت په ګډون د طرحې له وړاندې کوونکي شرکت سره تخنیکي بحثونه وکړي او خپل راپور د اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. د اقتصادي کمیسیون په دغه غونډه کې د کانونو او پټرولیم وزارت له لوري د رغنیزو موادو، شګه، جغل او تهداب تیږه په اړه د وړاندې شوې مسودې په اړه هم بحث وشو. د مسودې تر هر اړخیزې ارزونې وروسته کانونو او پټرولیم وزارت په مشرۍ د رغنیزو موادو په هوکړه‌لیک کې ټاکل شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د اقتصادي کمیسیون له لوري د راغلو تعدیلاتو په نظر کې نیولو سره د یادې مسودې د لا غني کولو په موخه له اړوندو وزارتونو او ادارو سره ګډ مجلس ترسره او نهایي مسوده د منظورۍ لپاره د عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله دفتر ته واستوي. هر الوشت خاوره به دې بیا ډکه له خوند